او زه تاسو ته په دې خبره یعنی قسم وخورم د الله په کور کې که چېرته موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند د هغه د بیبیانو سره څنګه وکړه دا موږ وپېژندو که نه زموږ د کورونه به د خوشحالو نه ډکي موږ پېژندلی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ډېر خلک څه کوي د مینې محبت دپاره د بېدینه خلک چې دي فلمونه ګوري هغه مینه محبت ورته هغوی ښایي هغه عشق چې هغه حرام دی هغه په شریعت کې نشته ولې لکه وایي دا سندرې دا ټپې دا غزلې دا فلمونه دا د مینې محبت خبرې دي دې سره بعض وایي سړي ته پته ولګي چې کور کې مینه محبت څنګه لکه ما تا مسلمانان یو زموږ یو امام شتي چې د هغه نوم دی محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم کم جانب د هغه د ژوند پټ پاتې شوی دی چې تا ته نه دی رسېدلی د هغه ژوند خو یو ښکاره کتاب دی موږ ته رانقل شوی ولې د هغه د ژوند دا حصه نه دی رانقل شوي چې هغه په کور کې د بیبیانو سره سم ژوند تېر کړی راشه دا وګوره که ښه مینه محبت پکې شتي ښه نرم مزاجي شتي ښه خوش طبیعتي شتي هر څه شتي خو ګناه خو ستا ده نقصان ستا دی چې ته ترې خبر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره څنګه و ډېر نرم مزاجه ډېر خوش طبیعت الله وایي که نو قرآن کې وعاشروهن بالمعروف د دې بیبیانو سره په ښایسته طریقه ژوند تېروئ نو ښایسته طریقه یو دا دی چې ته د هغوی سره نرم مزاجي کې خوش طبیعتي ورسره کې دا هم انسان دی پلار یې پرېښودی دی مور یې پرېښودې ده خاندان یې پرېښودی ستا خواله راغلی ده نو ته ورسره نرم خوی ساته خوش اخلاقي ورسره کوه کله ناکله یې ټوغې ورسره کوه خندوه یې کله ناکله او ځکه ګوره دغه واقعه موږ څو پیرې ذکر کړي صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي چې جابر بن عبدالله رضی الله عنهما پلار چې کله مړ شو په هغه لویه قرضه وه او خویندې ورته پاتې شوې وړې وړې نو هغسې چلو واده وکړو د کونډې سره د مشرې ښځې سره وکړو چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله واده مې وکړو ګوره خبر کړی نه و واده وکړو عبدالرحمن بن عوف هم راغلی واده کړی وي ما واده کړی دېس کې فایده ته ذکر کوم د هغه په هره خبره کې فایده ده کله ناکله که څوک درنه واده پټو کي یا خپله خادي پټو کي نو ته هم بیا پوزې له مه راوله چې ما ته دې نه دي ویلي کیدای شي د هغه وس وس یې نه وي دا فایده به چېرته تاسو اورېدلي دې نه زموږ خلک نه دي خبر ما ته دې ونیوله لکه بس د هغه وس به نه ولې کیدای شي هغه محدود پروګرام کړی یو دوه کسان یې راوستي درې کیدای شي سره پروګرام یې نه کړی غریب سړی دا جوتا موږ ته ونیو بیا به دی نه راځي ښه کور کې ووایي که بیا پروګرام دی به رانه داسې به کوه د هر چا خپل وزري د هر چا څه خپل وزري او د چا خوشحالي مه خرابوه لکه څنګه یو نیم سړی داسې لکه تا سره میلاو شو ما ګاډی واخیست ښه نو دا څنګه او دا خوشحالي وه ختمه ښه ما تجارت شو مشوره به دې کړې او دا هغه خوشحالي وه ختمه کور مې واخیست دغه علاقه کې دېسې کې خوشحالي وله ختمه منګه چې واده منګ ته مو ونیوې او دا څنګه چې څوک د پسې راشي خپل یو نعمت ذکر کړي ښه خوشحاله کړه ګاډی مو واخیستو الله دې پکې برکت واچوي ماشاءالله تبارک کور ډېر ښه دي وکړو ډېر ښه دي وکړو الله یې دله طاقت درکړي چې دې نه هم زیات شي تجارت که بیا ته څه مشوره ورکول غواړې دې نه بعد ورته ووایه وایه داسې پکې وکړه دا پکې وکړه خو خوشحالي باندې خو لږ د خفه مه ږده که هر څه ورله دل دل کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبر شوي واده دې کړی هغه وایي یا رسول وی پیغله ده که باکره ده که کونډه وي یا رسول الله کونډه هلا جاریة تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ځوانه پیغله جنیبه دې کړی نو ته به یې خندولې تا به خندوله تا سره به لوبې کولې تا به ورسره لوبه کوله دې نه ګوره دې دپاره مې دا حدیث وایي چې ښځه خاوند به د یو بل سره خوش طبیعتي کوي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي که چېرته خوش طبیعتي د ښځې سره نه وي نو هغه به جابر ته وي نه وي ورته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند هغه بیا یو اوږد داستان دی چې د بیبیانو سره هغه څنګه یعنې یو پیر د حبشي ماشومانان لګیا و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې او دا په ښایسته اواز یې اشعار وي او لوبې کولې په جومات کې
نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د کور نه هغوی ته کتونې هنداره کوله. اصل کې دا کتوی ولې دغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دې کې څه دومره دغه شوق نه و چې دومره ته ودرېدو. کتوی ورته په دې دی ولاړ ولاړ ځکه چې هلته د هغه په اوږه باندې عایشې رضی الله عنها خپل ځن یخودی و کتوی هغوی ته. نو چې کله عایشې رضی الله عنها ستړې شوه او روانې شوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بس وی بس یعنې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو د هغې دپاره ولاړ. دې ته خوش طبیعتي وي، دې ته نرم مزاجي وي، دې ته مینه محبت. اوس که چېرته موږ سره داسې وشو داسې سنګل مې وخواشم وړی بې خبریات دي اوس زموږ ځان له زر مسلې دي. نه ته ګوره د مینې محبت ژوند تاسو هسې تجربه وکړئ چې دا ژوند څومره ښایسته کېږي. زموږ څه مسلې د ځان نه بعض وایي ځان نه د یوې ماشومه جوړه کړې لکه ته وایې چې دا مینه محبت داسې د ماشومې خبرې دي. ښځه خاوند دا رشته نوم د مینې محبت دی، د یو بل سره د خوش طبیعتۍ دی، د نرم مزاجۍ دی. لکه حدیث کې دا راځي عایشه رضی الله عنها وایي او دا حدیث امام ابو داود راوړی دی، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا نه راغی یا د خیبر د غزا نه. اوس څومره ستړی راغی، یعنې غزا کول معمولي کار دی، ګران کار دی. ته چې یو څو ګنټې مزدوري وکړې کور ته رانوځې بریدونه دې وینې ساسي که نه. غزا نه راغی بیا د تبوک د غزا نه. څومره لوی سفر، څومره سخته. وی چې کله راغی نو وفي سهوتها سترون او د هغې په کمره کې چې کومه تاقچه وه هغه تاقچه باندې پرده پرته وه او دا نږدې وخته پورې زموږ د علاقو هم دغه عادت اوس خلکو سره پیسې ډېرې شوې کړکۍ ولګولې او یو شی او بل شی دغه تاقچې به یې کې سامان ایږدو په له پاسه به پرده پرته وه. سیله یې راغله نو دغه پردې اوچته کړه. نو پردې چې اوچته کړه په دغه تاق یا تاقچه کې چې څه پراته وو نو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د عایشې رضی الله عنها هغه ګوډه کې او هغه لوبې هم ولیدې چې هغه پکې پرتې وې چې دا کم عمره وه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راواده شو. او د زنانو دا شوق د ډېر وخته پورې تر دې چې موږ یعنې داسې خبرې رارسي سړي ته او اکثرو ملګرو ته معلومي چې خصوصا هغه زنانې چې بچي نه کېږي ښه ډېر عمر یې دم کړی ځان سره ګوډۍ او یو شی او بل شی او مینه محبت او دا د ښځو یو طبیعت داسې او بیا د عایشه رضی الله عنها عمر کم وی ما هذا یا عایشه عایشې داسې دي دا زما بناتي ګوډه کې دي موږ په دې باندې لوبې کوو د انصارو نورې جنکۍ به هم راتلې ورأى بینهن فرسا په منځ کې یو اس پکې پروت په دې لوبو کې یو پکې اس پروت. عجیبه دا و چې له جناحان من رقاع د یو دوو چیړلو نه یا د یو څو چیړلو نه د هغې دپاره وزرې هم جوړې کړې وې. د اس دپاره څه وي وزرې وي. دا څومره اوچت انسان دی او راغلی د کوم ځای نه دی او دومره توجه دی ورکوي. دې ته وایي خوش طبیعتي او دې ته وایي ښایسته اخلاق. نو دا په منځ کې څه دی هغې ورته یا رسول الله اس دی وما هذا الذي علیه دا خوا او شا کې د وزر صف دغه کړي وایي جناحان دا د وزرې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو چې فرس له جناحان دا اس وزرې. وی عایشې ورته ووی رضی الله عنها اما سمعت دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحه ولې تا نه دي اورېدلي چې د سلیمان علیه السلام سره یو اس و د هغه دوه وزرې. دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي کوم انسان ته چې دین هغه بیان کړی تا وایي نه دي اورېدلي. وی فضحک حتی رأیت نواجذه دومره وخندل چې غاښونه یې ښکاره شو. داسې ژوند به هغه په کور کې تېروه زار او قربان د هغه د ژوند نه. بعض راشي وایي دا مسلمانان څوک به د څه نوم ایږدي او څوک به یې دهشتګرد نوم ایږدي او څوک به د بد اخلاقو څوک به د سخت خلک دي څوک وایي دا نه ته یو مسلمان ته مه ګوره هغه یو ته چې هغه د خپل دین نه دی خبر او بیا فیصله په ټولو باندې چسپان کړي چې دا یو داسې دا یو ټول به داسې. یو ملا دې ولیدو
انسان دی غلطی به تې شوي ګناه به تې شوي د هغه د لاسه ټوله طبقه مه بدناموه د هغه د لاسه ټول دین مه بدناموه یو مسلمان دی اوس ګوره مسلمانانو کې دروغجن شته که نشته لږ دي که ډېر دي که ډېر شي آیا اسلام موږ ته دروغ ښودي نه مسلمانانو کې قاتلان هم شته چې بې حقه یا خپل ورور وجلی دی ملګری وجلی دی او څه ډېر دي په پښتنو کې که کیسونه لا اوس هم راځي او چلیږي دا میډیا دا تاسو به وینئ آیا اسلام په ناحقه د قتل اجازت ورکړی بلکې اسلام چې د انسان وینې له د مسلمان نه یم د انسان وینې له څومره اهمیت ورکړی دی دومره بل یو مذهب کې نشته الا دا چې اوس یو کافر تا پسې لګیا تا وجني هغه جدا مسله کې سړی وایي جهاد دا مسلې دا خو کافر لګیا دی تا سره حربي کافر دی خو هغه کافر چې تا سره معاهده وکړه او راغی ستا ځي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چا دا کافر مړ کړو جنت ته تله خو پرېږده د جنت خوشبو به پرې نه لګي دومره خیال یې ساتلی نو دا څومره ښایسته دین دی زموږ یو حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی د عایشه رضی الله عنها وی زما سره بعض لوبې وي دا ګوډه کې یو شی بل شی ځکه علما وایي ګوره دا دې نه فایده هم راوته چې دا ګوډه کې د ماشومانو دپاره څه دي جایز دي بلکې بعض علما وایي په کار دی چې تیزي وله ورکړي چې به دې لوبې وکړي ولې ځکه چې دې سره دا جنکۍ پوه شي در روان وخت اکثر کې تاسو دي دا جنکۍ ماشومانه لګي کله پخلی کوي وړي وړي پتیلې راوړي او دا موږ کره واده دی او موږ کره پروګرام دی تاسو راشئ ورته لاړ شئ دا دوی له ښیي ځکه چې دې سره دوی هغه تربیت یو قسمه کېږي معلومات یې ډېرېږي نو هغې ما سره لوبې ما به لوبې کولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې وکان لي صواحب یلعبن معي زما ملګري وي په مدینه کې هغه به هم راتلي زما خوال خو چې موږ زه او دغه جنکۍ موږ به ناستو نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راننوتو یتقمعنا منه نو چې څنګه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو ټولې به پټې شوې چا به راښکاره شو راغی کور ته نو ټولې به پټې شوې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیا کوټې ته ورننوتو نو هغوی ته به آواز وکړو وایي ځئ ځئ لوبې ورسره کوئ ځئ دې ته خوش طبیعت چې دی دې ته خوش مزاج چې او ته کور ته راننوتې او ښځه لګیا دی په موبایل خبره استاد داسې استاد داسې دقه موبایل دی او دقه صرف یو موبایل باندې خبرې ویني د زنانو هرې خبرې حل دا نه دی چې ته چغې وایي د هرې خبرې حل دا نه دی ته سوباړې راځي د هرې خبرې حل دا نه دی چې درز او دروزی په مخه دا درز او دروز هم نه کېږي چې تا په مخه چې دی جګړې او زه داسې او زه دغه نه او ما تاسو ته دا خبره کړې وه تاسو ته به یاد وي زه دا وایم زه یم دا ښځه دا په دې مهر و چې ته یې وهلی شي صرف یې په دې مهر و لکه یو نیم سړی صرف دا ښیي چې زه وهل کولی شم نه دې ښځې ته خپل دومره دروند خوی او اوچت مقام وښایه چې دا ستا د دې مقام او د هیبت د لاسه تا نه یېرېږي ته به سپینګیری شي په خوله کې به دې غاښ نه وي د سلو کالو د ړقېدو به نه دا ښځه به دنه بیا هم یېرېږي دا به بیا هم ستا قدر کوي او چې دا په دې وهلو دې سیپ راټینګه کړي نو چې بوډا شي بیا به څه کوي بیا به د باندې زورور وي ځکه چې ستا خو طاقت ختم شوی که نه داسې نه ده ګوره هغه واقعه تاسو ته معلومه وي امام ابو داود امام ابن ماجه امام احمد راوړی عائشه رضی الله عنها وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر باندې وتې وم و انا جاریه او زما ډېر کم عمر و په هغه ورځو لم احمل اللحم ولم ابدن بدن باندې مې غوښې ډېرې نه وي چې عمر څومره کم وي نو د سړي هډوکي هم سپکي او غوښه هم په بدن باندې ډېره نه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ووایي تقدمو ځئ تاسو مخکې شئ ځئ نو یو ټول مخکې شو صرف زه پاتې شوم او عایشه رضی الله عنها وی زه پاتې شوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما ته وی چې تعالی راځه حتی اسابقکی راځه چې منډه وو مقابله به وکړو ته یې ګټې که زه یې ګټم فسابقته فسبقته منډه مې ورسره ووهله او زوروره شو ومې ګټلی چې
فسكت عني اسم وني ويبيلنا حتى إذا حملت اللحم بیا دیسی وقت راگئی چی زما بدنم ویغٹ شو ونسیت ما نوی دا خبرم یہ رو چی مالا دیسی منگ منڈوالی و ما گٹلی و بیا منگوی پا سفر با دیوتو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کولنو چی چا نمبر براگا گبا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرطلبا دا گبا بیانو کی وی بی دی خلقو توی تقدمو زی مخکش وی خلق مخکش وی ما توی رازا اس مقابلہ کو فسابقته فسبقني منڈ مسرور دی پر لنا غو گٹلا فجعل يضحك نمات كتو خندلي بما توجي هذه بتلك دامنا داغا بدل واغس سمر خسته کور دی دا سمر د مینې محبت کور دی دا خزر خاون چې دیسی دا په یو بل باندې سر نه قرباني د دوی ژوند به د یو بل سره څومره ښایسته تېرېږي دا نه یم چې مسلې به نه راځي مسلې که رام شي د داسې خلکو هغه مسلې ډېرې زر ختمېږي زمونږ د بعضو چې په ټماټرو باندې جنګ شروع شي نو هفتې ته خبره واوړي نه کوي پکې بعض په ټماټرو باندې جنګ ډېر دي لګولي دي او دا وړه دي ډېره مور اچولي دي او دا بلکې دا د دې ملک یو عالم په درس کې دا خبره کوله د طلاقو دا باسي کونې وایي طلاق ډېر شوي دي نو هغه دا مسله ذکر کړه چې زما خواله کسان راغلي او دا جنۍ نوي نوي واده شوي و لږ وخت یې شوی او دې هلک وله طلاق ورکړي څنګه وي ما چې ولې طلاق ورکړي خبره جوړه ده څه نه شوه نو د دې ښځې ته ویلي چې ما له املیټ پوخ کړه دغه انډه وږۍ کې چې د ټماټر او د پیاز او دا شي نه ور واچوي نو دا د دوی دا ښځې خو اکثر په نعمتونو کې پاتې شوي او دومره پخلی وله نه ورځي او لازم نه چې نعمتونو کې کله یو جنۍ کور کې داسې پاتې شي چې کار یې ډېر نه کړی او کم عمر کې واده شي هغې له املیټ پخول نه ورکړي نو هغې چې ته پخ کړی دی چې د ګډوډۍ پخ کړی راوړی دی چې هغه پلیټ ته کتلي وي دا ستا املیټ ته طلاق په املیټ یې ښځه طلاق کړې ده چې ته له دې چل نه ځایسي نو دا هله ګوره دا مسلې نه ختمېږي چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې رابطه برابر نه او رابطه هله برابرېږي چې کله په منځ کې ښایسته اخلاق مینه محبت نو بیا د دوی غټې مسلې هغه وړی شي او چې په منځ کې دغه رابطه نه نو وړه مسله څه شي هغه غټه شي نو دا اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مداعبه ده د هغه ملاطفه ده د هغه خوشمزاجي ده خوش طبیعتي ده د خپلو بیبیانو سره بلکې اواز چې به ورته کوو اواز ګوره د اواز کې د محبت ته وګوره لکه عربۍ کې یو طریقه ده چې هغې ته ترخیم ویله کېږي الترخیم څه ته وایي د دې نوم نه د اخرني ټکي لرې کول او د دې ډېرې وجې چې ولې سړی لرې کوي کله د مینې محبت ته لاسه لرې کوي لکه اوس د عایشه رضی الله عنها نوم څه دی عایشه دا د هغې نوم دی حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې هم دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي عایشه رضی الله عنها وایي ما ته یو ورځ وایي چې یا عایش اے عایش هذا جبریل یقرئک السلام جبریل راغلی پتا سلام اچي ګور د مینې محبت نه عایشې ورته ونیو څه ورته وایي عایش دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش طبیعتي نرم مزاجي کله سړی ښځې ته د مینې محبت نوم وایي او چې سهار ماښام د پلار یادی د پلاني لور او د هغې لور او د لور او دغه لور دا بیا کله ګزاره کېږي بیا وایي ښځه ما سره ګزاره نه کوي او ښځه ما سره دا نه کوي ګوره څه چې کرې هغه به ریبې تا چېرته دا خبرې نه دي کړي نه دي مینه محبت ته کړی نه یې نرم مزاجي کړي تا سره به څه وکړي ته دغه ټول عمر له د پلاني لور او د پلاني لور او دا چغې وایې هغه غریب د هغې بس دقه بیا دا د هغې ښه ده کوي چې تا ته صرف دغه ای کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د مینې محبت ته لاسه عایشې رضی الله عنها ته داسې آواز کوو نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت ته څه ناشنا قصه ده د غوږ کې دی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دروازې له راغی اجازت یې اخیستو
نو فسمع عائشة رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. د دروازې له چې راورسېد کوټې د دروازې نو د خپلې لور اواز واورېد د عایشې چې هغې اواز اوچت کړی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، یعنې خبرې ډېرې په زوره کولې. نو دوی یا رسول الله دننه درشه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته راشي. ډېر دروند انسان دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ګوره دا دروند انسان، اخلاقي انسان، دی ډېر خفه کېږي په دې باندې چې کله د بچو نه یو داسې کار وشي چې هغه نامناسب وي. اوس دلته مخامخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، نو عایشه رضی الله عنها ده، نو ولې دې اواز اوچت کړو؟ دی په دې غلی کېږي خو نه، لکه دا بعض لور ته ووایه ورته ډېر خبره کوه، او خور ته ها ورځه پې، او دغه کور وله ټول تباه کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اجازت ورکړو دی راننوتو، وی ابنة ام رومان، د ام رومان لور وې، امور یې ورته رایاده کړه، او دا لاس یې پسې داسې ورمخکې کړو، اترفعین صوتک علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اواز اوچتې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کې رایې ګواښ وکړو. اوس ګوره اواز څه اوچت کړی؟ عایشې رضی الله عنها. پلار ورځي ګزار کوي چې ولې ته اواز اوچتې، نو ګواښ هغه سړی کوي بچی چې اواز اوچت کړی، هغه منځ کې راغی ګواښ یې شروع کړو، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویې زه بسته ځه. کله د مسلې حل دی چې ته سړي ته ووایې چې زه وځم، مسله به اوږدې نه، حکمت ګوره، دا حکمت نه الله دې مونږ کې حکمت پیدا کړي، هوښیارتوب، او په دین باندې سړی پوهېږي. دا داسې ته کښېنه ته هم کښېنه ته هم کښېنه، کله به کسان نه کښېنې، ځکه چې څومره یې کښېنې مسله ډېرېږي. ابوبکر صدیق ته وایي چې ته ځه، ته وځه. نو کله چې ووتو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عایشه رضی الله عنها خفه وه، لازم به خفه وي، پلار راغی او یعنې غوسه شو ورته، او د پلار غوسه خو یعنې د سړي زړه ته پرېوځي چې پلار رانه خفه شو، غوسه شو، دومره خفه شو رانه چې ګزار یې کو. او دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مخکې هم خبرې اترې راغلي دي، اواز یې اوچت کړی دی، نو ښه خفګان ډېر شو. اوس ګوره اواز دې اوچت کړی دی، پلار په دې پسې راغلی او دې باندې ګزار کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګواښ هم وکړو، بیا ورته وایي چې کله پلار یې ورته وایي الا ترین انی قد حلت بین الرجل وبینک، تا ونه لیده د هغه سړي او ستا په منځ کې زه رالم. یو روایت کې راځي کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، څه وې څه دې خیال دی څنګه مې بچ کړې. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس کوشش کوي چې دا وخاندي، دا راضي شي. او پلار یې ورته ونه وایي چې ستا د پلار نه مې بچ کړه، سړی ورته ووایي. ولې؟ ځکه چې پلار ورته رایت کړي، نو بیا هغې ته هغه رایدېږي چې پلار را باندې ګزار کوه او غوسه وه او دغه، د صرف پلار ټکی ورته ونه وایي، سړي نه مې څنګه بچ کړي او څنګه زه په منځ کې رالم. دا دې دپاره چې علما وایي تطیبا وممازحة، یعنې د عایشې رضی الله عنها د طبیعت یې برابره و، د هغې سره یې خوشمزاجي وکړه، د هغې سره یې ګپ شپ، نو دا خبره یې وکړه.